شاپور زادران نړیوال جام کې افغان لوبغاړي خرڅ شوي دي او د پیسو لپاره لوبه کوي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې چټک توپ اچونکی شاپور زادران په نړیوال جام کې لوبېدونکي افغان لوبغاړي باندې تورونه پورې کړي دي او د هغوی ترڅنګ یې د کرکټ بورډ کارکونکي هم مفسدین یاد کړي دي. نوموړي په خپل فیسبوک پاڼه کې لایف راغلی و، له خبرو وروسته یې خپله ویډیو ډیلیټ کړې او یا یې هم په خلکو بنده کړې ده چې اوس نه لیدل کیږي. شاپور زادران په خپل لایف ویډیو کې په هغه افغان لوبغاړو تور پورې کړ چې په نړیوال شلاوریز جام کې لوبېږي. هغه وویل چې دا لوبغاړي د وطن لپاره نه لوبېږي بلکې خرڅ شوي دي او د پیسو لپاره لوبه کوي. نوموړي همداراز د کرکټ بورډ مشرتابه او کارکونکي هم مفسدین یاد کړل او د هغوی پر ضد هم خبرې وکړې. د یادولو وړ ده چې شاپور زادران لومړی د نړیوال شلاوریز جام ته په 20 کسیزه نوملړ کې اخیستل شوی و چې وروسته بیا په 15 کسیزه نوملړ کې غوړه نه شو. هغه په 20 کسیزه نوملړ کې له اخیستل کېدو وروسته په خپله فیسبوک پاڼه کې پوسټ هم وکړ او همداراز د عزیز الله فضلي د کرکټ بورډ د رئیس مقرر کېدو په تړاو هم هغه ته مبارکي ورکړه. اوس یې هغه هم مفسد یاد کړی دی.